درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان کې ناامني. خیبر پښتونخوا کې د نجونو ښوونځی په بمونو الوزول شوی دی. راپورونه وایي د محکومې خیبر پښتونخوا په سیمه کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو الوزول شوی دی. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ښوونځی چې د شپې لخوا په بمونو الوزول شوی دی پکې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د نجونو دغه مرکز په نښه کیږي. دا پیښه د تیرې چهارشنبې ماښام په ټانک سیمه کې چې د جنوبي وزیرستان سره شریکه پوله لري رامنځته شوې ده. یوه سیمه ییزه چارواکي مجیب الله د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنې د ټولګیو ټول دیوالونه او ودانۍ نړولې ده. هغه زیاته کړې چې په چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه کوم خبر نه دی ورکړل شوی او د پیښې په تړاو هم لاسوک نه دی نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پاکستان تحریک ډلې د نجونو په سلګونه ښوونځي ویجاړ کړي دي. دا تازه برید په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو څو اونۍ وروسته ترسره شوی دی. افغان طالبانو هم تر اوسه د لوړو صنفونو نجونو ته د ښوونځي ته د تللو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو هم بریدونه زیات شوي دي. یوازې په اګست میاشت کې د یو ځانمرګي برید په ګډون یو شمېر بمبي چاودنې او د کمین نیولو پیښې رامنځته شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.